د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او بازارموندنې په موخه غزني ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. مسؤلین وایي په دغه نندارتون کې په غزني سربیره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه صنعتکارانو په 80 غرفو کې خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي دي. برای تداوم استقلالیت سیاسی نیاز است استقلالیت اقتصادی را حاصل بکنیم. برای رسیدن به استقلالیت اقتصادی نیاز است که ما برای صنعت داخلی توجه بکنیم. په ټول افغانستان کې 1,80,000 جربنځکه صنعت او تجارت وزارت دی ورکل د لپاره دي صنعتي پارکونه پکې جوړ شي. الحمدلله د موږ تاسو په غزني ولایت کې کوم پارک چې بنا کې په لنډو شپو کې شاید بنا شي د ځمکو په توزیع باندې شور شوی ده او دې ته به ډېرې عظیمې کارخانې راشي. دومره عظیمه کارخانو په دې کې شرکت کړی ده هلته نمونه ثبت کړي دي. زما تر شا دلته بیلابیل کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. صنعتکاران وایي هیله لري چې په دې سره به کورنیو تولیداتو ته ښه بازار پیدا شي. دوی له هیوادوالو هم غواړي چې خپلو کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. له خلکو نه مو غوښتنه دا ده چې دوی له خپل د افغانستان له محصولاتو نه استفاده وکړي او له صنعتکارانو نه بالخصوص د ما غوښتنه دا ده موږ خپله 100% دا کوشش کوو چې موږ خپل کیفیت دومره لوړ کړو چې په مقابل کې خارجي محصول وي او خلک له هغه استفاده ونه کړي او د موږ شی خوښ کړي. نور صنعتکارانو نه هم دا غوښتنه ده. این نمایشگاه به خاطر ما صنعتکارا خیلی فایده داره. فایدهش است که مردم از تولیدات داخلی خود آشنا میشه و خواست ما از مردم است که از تولیدات داخلی خود استفاده کنند و از دولت خواست داریم که از تولیدات داخلی حمایت کنه تا باعث پیشرفت تجارت و صنعتکاری افغانستان. غزنی چې له پخوا راهیسې د صنعت برخه کې ښه نوم لري، د معلوماتو له مخې دې ولایت کې 100 لوی او وړې کارخونې بېلابېلو برخو کې فعالیت لري. د برېښنا کمښت او د صنعتي پارکونو نشتون یې په مخ کې پرتې ستونزې بلل کېږي. دوی له اسلامي امارت د حکومت څخه غواړي چې د صنعت پرمختګ برخه کې دې لا نور کوټلي ګامونه واخلي.